راځي مرکه خو ډېره ښکلې شوه. په آخر کې خپلو مینوالو ته مختصر پیغام او یو کلام ډالۍ کوي. په یاد شي راته که نه ټولو مینوالو ته چې په چا پښتنې مور سر تړلی دی هغوی ته زه دا پیغام رسوم. خو زما ورته دا پیغام دی چې قومونه ترقي کوي په خپله ژبه باندې. جاپان په 1945 کې چې کوم جنګ عظیم و په هغې کې هغه شکست فاش وخوړو. امریکې په ناګاساکي او په هیروشیما باندې اټم بمونه وغورځولو. نو بیا چې شکست فاش وخوړو نو هغې وی چې موږ ټول شرطونه منو، د جنګ تاوان هم منو، خو یوه راته خپله ژبه پرېږدئ. د خپلې ژبې په برکت باندې جاپان نن په 4-5 ترقي یافته ملکونو کې دی. لکه شان تاسو چاینا وګورئ. چاینا چې نن د پاکستان سره د سی پیک معاهده ده او امریکا یا نور طاقتونه نه غواړي چې دا سی پیک منصوبه دې وشي. او د پاکستان مشران زیات تر ګوندونه وو چې دا سی پیک منصوبه په دې ښه ده چې د چاینا د 15,000 کاله تاریخ کې داسې واقعات نشي چې هغې چاته یو ملک قبضه کړی دی یا کالوني کړې ده. او د امریکې یا د تاج برطانیې تاریخ د دغې نه ګنده دی. نو هغې وایي چې په دې باندې په چاینا اعتماد کیدی شي. نو دا سی پیک منصوبه ده نو دا هم د چاینا ترقۍ راز په خپله ژبه کې دی. دا ژبه موږ له خدای تعالی خوښه کړې ده او دې ژبه کې موږ خوبونه مینو. نو موږ له پکار دی چې موږ دې په دا ژبه زده کړو، دا دې لولو، دا دې لیکو، دا دې نور زده کړو او دا دې خپل راتلونکي نسل ته ښایو. زما دا پیغام دی. ډېره مننه، ډېره مننه. اوس مینوالو ته خپل یو کلام ډالۍ کوي. حضرت زبیر بھائی ته هم خواسته چې غم دې په الله شي چې یو غزل موږ سره خپل مینه. نو دا خو تازه یو کلام دی د دې حالاتو مطابق چې هغې زده کړي دي. د دې خاورې جمهور چکول، د دې خاورې جمهور چکول موږ له خو نه راځي. عین شلول دستور چکول او ډېرې ناولې منصوبې دي جوړې شوي وته. خو اسان نه دی د سالم وطن شعور چکول. او خو اسان نه دی د سالم وطن شعور چکول. او دې جیب کې ګورم که این راته کار به اسان شي ځکه چې خطا کېږي رانه. هغې زده کړی دی د دې خاورې جمهور چکول موږ له خو نه راځي. عیش رول دستور چکول او ډېرې ناولې منصوبې دي جوړې شوي وته. خو اسان نه دی د سالم وطن شعور چکول. او موږ د امن د موسی د لارې کلک ملګري، موږ د امن د موسی د لارې کلک ملګري. موږ زده کړی دی د هر فرعون غرور چکول. او چې هر ساعت پکې پراته وي سازشي فکرونه، چې هر ساعت پکې پراته وي سازشي فکرونه. داسې سرونه دي پکار دلته ضرور چکول. چې هر ساعت پکې پراته وي سازشي فکرونه. داسې سرونه دي پکار دلته ضرور چکول. او د پاکستان د خپل تاریخ مجیبه پایه ده. خپل تاریخ مجیبه پایه ده. رهزن ته بچ شي، رهزن ته بچ دي ولې کړي پرې ټول مجبور چکول. او سبحان استار سار یو بدخوا پې ډېرې وسې وکړې. ستا هر یو بدخوا پې ډېرې وسان نه دی په خوددار سر کې سرور چکول. زه موږ سره بل یو ډېر ښکلی شاعر